سلامونه ملګرو، په دې هیله چې تاسو به ټوله تر روغ او جوړې. زه یم ناصر درولی اریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوي او خوندوره معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. ملګرو په نننۍ ویډیو کې د پیسو ګټلو لپاره یو بل خوندور اپلیکیشن درته وښیم چې دغه اپلیکیشن موږ څخه هېڅ هم کار نه غواړي. خاص انسټال کړئ نو تاسو هڅه کولی شئ د میاشتې 20 تر 10 ډالرو ته وګټئ. کار کولو طریقه داسې ملګرو، کومې ایمبیان چې تاسو په انټرنیټ مصرفوئ هماغه ایمبیانو باندې تاسو کولی شئ بیرته پیسې وګټئ. یعنې ملګرو تاسو ټیک ټاک ګورئ، یوټیوب ګورئ، فیسبوک ګورئ، نور کومه سوشل میډیا وګورئ، هغه کې ایمبیان ستاسو نه مصرفیږي. هغه ایمبیان چې په دغه اپلیکیشن کې ذخیره کیږي او دا بیا کولی شئ تاسو په وخت په تېرېدو سره په پیسو باندې بدلې کوئ، یا هم کولی شئ تاسو بیرته ایمبي ور باندې واخلئ. نو ډېر خوندور اپلیکیشن دی، هېڅ کار تاسو نه غواړئ، یوازې اکاونټ پکې جوړ کړئ، همداسې پرېږدئ. کله مو چې فعاله کوو ملګرو، یوازې کله چې تاسو انټرنیټ مصرفوئ هماغه مصرف شوي ایمبي باندې تاسو ته بیرته پیسې راځي. نو تاسو کولی شئ میاشتې کې د 20 نه تر 10 ډالرو پورې وګټئ، خو زیاتې نشئ ګټلی. یوازې کوم انټرنیټ چې تاسو مصرف کړی هماغه انټرنیټ بیرته کولی شئ ور باندې بچت کړئ. نو ډېر خوندور اپلیکیشن دا ډاونلوډ یې کړئ او استفاده یې خامخا ورڅخه وکړئ. نور هېڅ کار نه غواړي، خاص ډاونلوډ کړئ، اکاونټ پکې جوړ کړئ. لینک زه په ډسکرپشن کې دراچوم، له هغه ځای ډاونلوډ کړئ. کله مو سره ډاونلوډ کړئ ډایرکټ 15 ډالره درکوي. کله مو 20 ډالره پوره کړ بیا تاسو کولی شئ پیپال ته ورڅخه ولګئ او پیپال څخه بیا کولی شئ خپل موبایل ته څنګه کوئ ټرانسفر کړئ. نو ډېر خوندور اپلیکیشن نه، بیا هم نه ته هېڅ کار تاسو نه غواړئ، یوازې کار یې دا ده چې تاسو به اپلیکیشن کې اکاونټ جوړئ. نور به تاسو خپل فیسبوک، یوټیوب د مخکې په شان ته ګورئ او کوم ایمبیان چې تاسو مصرفوئ په هماغه ایمبیانو باندې تاسو بیرته پیسې هم کولی شئ واخلئ، په کولی شئ بیرته هغې باندې پیکیج فعاله کړئ. نو مکمل طریقه زه تاسو درښیم، له موږ سره اوسئ. زه د ویډیو طرف ویډیو شروع کوو. اپ ته ضرورت هغه په تاسو له ډاونلوډ کې ډاونلوډ لینک زه په ډسکرپشن کې درچم. که چیرې تاسو دا ویډیو په پیج کې ګورئ نو دې لینک به زه په لومړي کمنټ کې واچوم، او که چیرې دا ویډیو تاسو په یوټیوب کې ګورئ نو ډسکرپشن کې سر ښکاره کې خامخا به دغه اپلیکیشن لینک موجود وي او دغه اپلیکیشن تاسو څخه ډاونلوډ کړئ او استفاده ورڅخه وکړئ. نو کله مو اپلیکیشن را خلاص ډاونلوډ کړو دا به اوپن کوو. نو څه اوپن کړو لږ شیبه ورته ویټ کېږو، د خپل انټرفیس موږ ته راواړوي. ملګرو د شاوخوا بیکګراوند څخه لږ بښنه غواړم، شاوخوا لږ باد لګېږي، نو مې مایک نه در راوړی ځان سره، ډېر ښه دی شاوخوا ته مایک باد لګېږي. نو کله مو چې دا اپلیکیشن خلاص کړئ، ټرمز آف یوز یعنې د خپل اپلیکیشن پالیسي دلته لیکلي اګری ټو دی ټرمز آف یوز، نو په دغه اپشن باید تاسو دلته کلیک وکړئ. کله مو چې دا وهو نو یوه شیبه انتظار ورته کوو، دلته لیکلي دغه اپشن څنګه دو دغه به ووهو. نو کله مو چې دلته لیکلي نیکسټ، بیا هم نیکسټ، بیا هم نیکسټ، بیا هم داسې اپشن موږ ته راکوي. ګورئ ملګرو تاسو باید په دغه ځای کې ښه متوجه اوسئ، کوم کار چې زه کوم هغه کار باید تاسو هم وکړئ. که چیرې یو اپشن هم تاسو غلط شي بیا تاسو ته دا کار نه کوي چې بیا ووایي چې دغه اپلیکیشن کار نه کوي. دلته لیکلي یوز موبایل ډیټا، نو دلته به یس ووهئ. دلته به تاسو څنګه کوئ سیټ موبایل ډیټا لیمیټ، نو دا به څنګه کوئ آن کوئ، او دلته به تاسو ورته وایئ چې موبایل ډیټا لیمیټ یعنې تاسو څومره انټرنیټ مصرفوئ. دلته به تاسو ورته ولیکئ خپل مصران، زه ورته لیکم 10 GB، تاسو هم 10 GB ولیکئ. نو کله مو چې 10 ولیکل ته لیکلي ډن، نو په دغه ډن باندې کلیک وکړئ. نو کله مو چې ډن ووهو نو داسې صفحه موږ ته راړوي. نو لږ ورته ویټ کېږو تر څو دا خپله صفحه موږ ته راخلاصه کړي. نو دا د ملګرو زموږ ته داسې صفحه راواړوله. نو کله چې داسې صفحه درته راوړه ته لیکلي ساین اپ، نو په دغه ساین اپ باندې کلیک وکړئ. نو کله مو ساین اپ وهو نو دلته به تاسو ملګرو پکې اکاونټ جوړ. اکاونټ جوړول ډېر ایزي ده، دې طریقه درته ښیم، خو ما دې کې مخکې اکاونټ جوړ کړی دی. صحیح ملګرو چې تاسو کله اکاونټ جوړوئ نو دلته لیکلي ملګرو ته خپل ایمیل ورکړئ. صحیح ده، یو اوریجنل ایمیل ورکړئ، دلته به خپل پاسورډ ورکړئ. ایمیل به ورکوئ، پاسورډ باید له 8 عددو څخه څنګه کم نه وي. تاسو 8 عدده پاسورډ ورکړئ، دغه ځای کې خپل ایمیل ورکړئ او ساین اپ باندې کلیک وکړئ، تاسو ډایرکټ اکاونټ جوړېږي. او یا هم ملګرو کولی شئ ساین اپ ویټ فیسبوک لارې داخل شئ، ساین اپ ویټ ګوګل لارې هم تاسو داخل شئ. کله چې په دې ګوګل باندې کلیک وکړئ نو تاسو کوم ګوګل باندې کلیک وکړئ نو خپل ایمیلونه چې موبایل کې خلاص هغه ټول ایمیلونه درته راوړي. که هر ایمیل باندې خوښ او هغه ایمیل څخه باندې کلیک وکړئ ډایرکټ به ستاسو اکاونټ جوړ شي. او کولی شئ فیسبوک لارې هم ساین اپ شئ. خو ما دې کې مخکې نه اکاونټ جوړ کړی، زه لاګ ان کېږم. دلته لاګ ان لیکل، زه په دغه باندې کلیک کوم. دلته ملګرو خپل ایمیل او پاسورډ پکې انټر کوم.
دا ملګرو ما خپل جیمیل ولیکه پاسه دلته څنګه خپل ایمیل ورکړئ تاسو وګورئ ملګرو دا کار نه کوي ځکه ما د اکاونټ جوړ تاسو څنګه ساين اپ سیزو لاګین کېږم نو تل لاګین په دغه لاګین باندې کلیک کوو دا ملګرو خوشبختانه زما خپل اکاونټ را خلاص کو د اکاونټ کې مال کار هم کړی د تاسو ته هم درکایم د لیکل وای 1 مومنت پلیز وای لګ یو منټ څنګه تاسو ویټ شي ورته نو دا د ملګرو د صفحه داسې ده نو ملګرو ته ټوکر $15 تقریبا ما ته راکړی دی که ما $15 کار کړی هر یو تاسو ملګرو لومړی سره کله اپلیکیشن جوړ کړئ نو کله مو اپلیکیشن جوړ کړو تاسو څنګه $15 درکوي دلته لیکلی پیمنټ میټود د ملګرو دا کله 50% موږ پوره کړی کله 100% دا پرس دا کوم شات چې دی ملګرو د دلته راشي نو $10 پرې کې بیا کول شو پایپال ته ولیکل ته لیکلی ملګرو کالکټ ان $20 باید تاسو پرې کې بیا ریکوست کولی شئ پیمنټ ته یا هم پیمنټ کولی شئ خپل پایپال ته ولګئ نو کله چې $10 پر کوم کولی شو پایپال ته ورنه ترانسفر کو بیا هم ته موږ د هیڅ کار نه غواړي یوازې تاسو انسټال کړئ او کوم امبیان تاسو په انټرنیټ باندې مصرفوي هغه امبیان دلته جمع وري کیږي او خپل ورځنی او میاشتنی هفتنی دا ټول جمع کیږي او باندې بیا تاسو کولی شئ په اخر کې څنګه کوي پیسې هم واخی کولی شئ په ور باندې امبیان هم واخی هر کله چې زما د $10 پر ان شاء الله واده مې د سره ویډیو کې تاسو ته یو ویډیو چوم د کوم چې د موږ پایپال ته لګول شي پایپال څنګه کول شي خپل سیم کارت ته ترانسفر کو موږ د هم د کار کولو طریقه نور نه چینست موږ د توګه ما څنګه د لاسم بي اشاره درنه مصرف کړو یو سنت ماته راکړی ده دلته موږ ترکه سنتل کې ارننګ ان نه $15 د نه $15 د اشاره د خاطر د دراته څنګه د سنتونه دي هم دا نور هیڅ کار نه غواړي موږ تاسو خاص انسټال کړئ او کوم امبیان چې مصرف په همغه باندې تاسو د بیرته پیسې هم درکوي نو هم دا یو اپلیکیشن خامخا انسټال کړئ لینک به هم ته ډسکرپشن کې ستا نو هله چې دا ویډیو مو خوشي او شمو ته ذکرې نو تر بیا پور چې د خوندور معلوماتي ویډیو د سمه د کومه پلو یا بخون کې خدای مسپارم هر چیرې چې یاستئ ښاد او آباد اوسئ